د هغې نه بعد پنځلسم نوم د الله سبحانه وتعالی الجمیل. الجمیل حدیث کی دا راځي په صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا حدیث دی، عفوا په حدیث کی راځي او دا حدیث په صحیح مسلم کی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله جمیل یحب الجمال، الله خیسته دی او خایس خوښ دی. ان الله جمیل د دې ځینې د الله دا نوم اخیستی شوی دی چې د الله یو نوم دی الجمیل، الله خیسته دی او خایس خوښ دی. رب العالمین سره هغه خایس دی چې هغه د هر طرف نه کامل خایس دی، بلکې ټول خایس د الله دی او دا خایس چې په دې دنیا کې دی دا هم د هغه د طرف نه دی. او هر خایس د الله د خایس په مخ کې کمزوری کیږي او هر حسن د الله د حسن په مخ کې هیڅ پاتې نشي. رب العالمین سره هغه خایس دی چې د هغې نه دا ټوله دنیا رڼا ده. د الله سبحانه وتعالی د نور د لاسه د تیرې رڼا شوي دي. او حدیث کې راځي، امام طبرانی رحمه الله دا حدیث راوړی دی، اعوذ بنور وجهک الذي اشرقت به الظلمات، یا الله وی زه پناه نیسم ستا د مخ په هغه نور پورې چې په هغې باندې تیرې رڼا شوي دي. الذي اشرقت به الظلمات، الله سبحانه وتعالی دغه هغه ښایست دی چې د هغې په شان ښایست نشتی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده، الله نور السماوات والارض. د دې بیا مفسرینو ډېر تفسیرونه بیان کړي. د دنیا د ځمکې او د اسمان د نور چې دی د الله د نور نه دی. الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. الله بیا د دې نور مثال بیان کړی د دې رڼا چې دا د مؤمن په زړه کې ده. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، لکه یو تاقچه کې چې ډیوه پرته وي. المصباح في زجاجه، ډیوه بیا په شیشه کې پرته وي. الزجاجة كأنها كوكب دري، او بیا دا شیشه دومره صفا شیشه ده پړقیږي لکه د ستوري په شان، د پړقیدونکي ستوري په شان پړقیږي. یوقد من شجرة مبارکه، او بیا کم تیل چې ورته اچولی شوي دي نو هغه د مبارکې ونې نه دي، زیتونه، هغه د زیتون دا ونه ده. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، نو نږدې ده چې د دې دا تیل اور بلکې یا رڼا شي بغیر د دې نه چې اور ورته ورسي، هغه تیل په خپله دومره پړقېږي. نو څه ناشنا مثال دی. تاقچه ده او په تاقچه کې ډیوه ده او ډیوه په شیشه کې ده او شیشه پړقېږي، او بیا تیل د زیتون د ونې دي. داسې صفا تیل دی یو داسې زیړ چې ته به بغیر د اور د لګېدو نه دا بلیږي. ځکه الله څه وایي، نور علی نور، رڼا د پاسه د رڼا ده. لکه یو رڼا خو دغه شوه، نو بیا چې ورته اور ولګو بیا خو هغه بله رڼا ده. نور علی نور. رب العالمین هغه ښایست لري چې هغه د مخ د نور د لاسه د تیرې رڼا شوي دي. د الله سبحانه وتعالی دا ښایست دا به مؤمنان ګوري په جنت کې، راښکاره کېږي به خپلو ملګرو ته په جنت کې څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. او چې کله دا بدنونه د دې لایق شي چې دوی الله ته وګوري نو هله به الله ته بیا ګوري.
یعنی موسی علیه السلام تلو د الله ملاقات له هلته د الله سره خبرې وکړي چې د الله سره خبرې وکړي وکلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك يلا ما تزانو خيجتا وينما قال لن تراني الله تينا ما خد شرط من نشيلي ذا بري دنياك ولكن انظر إلى الجبل نتبع دي غرطة قورا فإن استقر مكانه فسوف تراني كدا غرب خپل زی پاتې شو نو ته به ما وینې فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا د الله د نور یو تجلی چې راښکاره شو دومره ښایسته د الله د الله د نور یو تجلی چې راښکاره شو نو هغه ریزه ریزه شو او موسی علیہ السلام بیهوشه پریوتو ها بیا په آخرت کې په بدنونو کې د طاقت به رب العالمین اچي بیا به ورته دا مخلوق ګوري په جنت کې څنګه چې د هغه د شان سره ښایي مشهور حدیث دی موږ بار بار وایو په صحیح مسلم کې شتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا دخل اهل الجنة الجنة جنتیان چې کله جنت ته ننوځي الله به ورته وایي تريدون شیئا ازیدکم څه شی غواړئ چې ډېرې درله درکړم نو هغه به وایي یا الله الم تبیض وجوهنا زمونږ مخونه یا الله ته سپین کړو مونږ دې جنت ته ننویستو مونږ دې د جهنم نه بچ کړو نو بس الله سبحانه وتعالی به هغه پرده اوچته کړي کومه پرده چې د دوی او د رب العالمین د مخ مبارک په منځ کې وه فما اعطوا شیئا احب الیهم من النظر الى ربهم نو بیا د الله دې مخ ته کته د دې په شان نعمت به جنتیانو نه یې لیدلی نو رب العالمین سره ناشنا ښایست دی ښایست یې څه ناشنا ښایست دی چې هغه د الله ښایست پاک دی د هر عیب نه د هر نقصان نه د هر شر نه د ټول قبایحو نه الله سبحانه وتعالی پاک دی د الله سبحانه وتعالی ښایست دا په یو څو مرتبو دی د الله ذات ښایسته دی د الله نومونه ښایسته دي د الله صفات ښایسته دي د الله کارونه ښایسته دي د الله باچایي دا ښایسته ده نو ټول ښایست دی په ښایست کې نومونه یې ښایسته دي صفات یې ښایسته دي ذات یې ښایسته دی کارونه یې ښایسته دي باچایي یې ښایسته ده د رب العالمین نو ځکه د الله سبحانه وتعالی ښایست خوښ هم دی بعض بېدینه شاعرانو کې اکثر بېدینه چې دی نو هغه ډېري او په شاعرانو کې دینداره او چې دینی جذبه یې دا لږې نو یو شاعر دا ویلی دی وی الله په خپله ښایست پیدا کو په ښایست مینې او موږ دې د ښایست نه منع کړو د دې شاعر خباست مراد ده خباست دا دی چې نه کوم ځای کې ښایسته جنۍ نه او کوم ځای کې ښایسته هلک نه یو بس په هغه پسې ګرځه راګرځه الله خو ښایست پیدا کړی دی نو بیا موږ ته طریقې هم ښولي دي ځان ښایسته ساته ښځې ته ویلي خاوند ته ځان ښایسته ساته ځان بهر چې روځي صفا سوتره ساته نو بیا بعضو پسې ویلي دي وایي چې ښکلي مخ ته په کتو کې څه ګناه نشته چې په زړه کې دې څه عیب نه وي رحمانه دغه شاعر ځان ته رحمان ویلي نور عبدالرحمن دی نو بیا په دې باندې چا رد وکړو چې دا څه خبره چې ښکلي مخ ته په کتو کې څه ګناه نشته اوس یو سړی ناست دی کیمرې پټ کړي ده په یو زنانه باندې او ګوري ورته او دلیل څه دی ښکلي مخ ته په کتو کې څه ګناه نشته ځکه هغه یو چرسي ته وي ته چرس ورسکېږي هغه دغه عبدالرحمن بابا د شعر یو کړۍ واوروله وي په هغې کې د چرسو تذکره راغلې ده
بعض دلایل دا پیش کی دا اوس دلیل دی چې عبدالرحمن شاعر وایي چې ښکلي مخ ته په کتو کې څه ګناه نشته او چې کله دې رد وکړو په دې خبره باندې نو دا بعض خصوصا دا کم چې د پښتو ژبې بندګي کوي او د پښتون قوم بندګي کوي داسې سره شي او شنه شي هم د دې خلکو په مخ کې په الله پسې خبرې کوه په پیغمبر پسې کوه په قرآن پسې کوه په دین پسې کوه هېڅ پروا یې نشته خو که تا ووایي چې عبدالرحمن شاعر یو انسان د هغه بعض شاعري غلطه ده بعض صحیح ده چې کومه صحیح ده یو ښه ده بلکې موږ بعض ځایونو کې د هغه اشعار ویلي دي کوم چې فایدهمند دي موږ یې په خپله به درسونو کې ووایو چې بھئی دا شعر برابر دی کوم چې برابر نه دی هغه برابر نه دی نو بیا چا د دې دفاع کړې ده چې نه د عبدالرحمن بابا دا خبره صحیح ده وی د رحمان نظر جدا و ستا جدا و د رحمان نظر جدا دی او ستا جدا دی لکه دا اوس د کوم ځای نه ورته پرتوګونه جوړې چې خبره غلطه یا غلطه ده ویل عبدالرحمن بابا له چا اجازت ورکړی چې د ښکلي مخونو ته ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان پاک انسان چې ته به د ځمکه راغلی دی او را به شي نه دی راغلی هغه به ښکلي مخونو ته کتو نه به کتو هغه پردو زنانو ته نه دي کتلي بلکې عایشه رضی الله عنها وایي په پوره ژوند کې چېرته د هغه لاس هغه د پردۍ زنانه د لاس سره نه یې لګېدلی نو د هغه نه د عبدالرحمن شاعر زړه د هغه د زړه نه پاک و چې ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته په دې شاعرۍ کې اکثر د ښایست ستایلی کېږي غټې سترګې وې او شونډې داسې وې او پوز یې داسې و مرګ یې داسې و په دغې پورې ټولې ختي نن سبا شاعري دې ته پاتې شوې یا پکې دا قصې یادوي او یا پکې یادوي ساقي جام راوړو نو دا ظالمان د ساقي د جام نه نه وړي او یا د تورو زلفو او د سرو شونډو نه نه وړي خو یا موضوع تورې زلفې دي او سرې شونډې دي او یا موضوع د ساقي جام دی او بیا وایي چې دا زمونږ کلتور دی د پښتنو کلتور دا دی چې هغوی شراب څکي پښتانه ډمې ګډې ډمو ته ناستي پښتانه د جنکو تورو زلفو د هغوی سرو شونډو ته ګوري دا خو دې پښتانه وشرمول دا خو ته پښتنو له عزت نه جوړی بې عزته کې د پښتون را روان نسل خرابی الله ښایست پیدا کړی دی او بیا یې موږ ته طریقې هم ښولي د دې ښایست نه د فایدې اخیستو حلالې او مباحې طریقې شتي بحمد الله تعالی ښه اخرنۍ خبره د الله نوم خو دی الجمیل د دې نوم نه څه فایده راووته یو فایده دې دا راووته چې الله سبحانه وتعالی ښایسته دی نو ستا به ورسره محبت ډېر شي چېرې زموږ دا رب دومره ښایسته رب دی او داسې ناشنا جمال د هغه دی هسې کله نه کله زه سوچ کوم دې خبره کې چې یوسف علیه السلام دومره ښایسته و چې زنانو ورته وکتو نو ګوتې یې پرې کړې بیا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه سره د یوسف علیه السلام د ښایست نه زیات ښایست و او ځکه صحابه کرام وایي چې موږ به د سپومۍ او د هغه مقابله وکړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ترې ګټله دومره ښایسته انسان کوم رب چې دا ښایسته انسانان پیدا کړي دی هغه به پخپله څومره ښایسته وي کوم رب چې دا ښایست ورکړی دی هر څه له دې ونو ته وګوره دې بوټو ته وګوره دې دریاب ته وګوره دې سیندونو ته وګوره دې ولو ته وګوره دې ښایسته ښایسته غرونو ته وګوره دې ښایسته اسمان ته وګوره په دې انسانانو کې چې کوم الله داسې پیدا کړي چې جمال یې وله ډېر ورکړی هغې ته وګوره چې دا رب به پخپله څومره ښایسته وي بیا د الله دا قرآن چې راوالی د الله دا کلام چې وی څومره ښایسته لګي په زړه باندې او څومره خوند کوي چې اوري انسان دې سوچ کې لړ شي چې کوم رب دا خبرې کړي دي چې هغه به پخپله څومره ښایسته وي چې یوازې د هغه د خبرو دومره ښایست دی د هغه د دین دومره ښایست دی د دین څومره ښایسته دی نو چې دغه رب به پخپله څومره ښایسته وي د دې نه دا فایده هم راووته چې الله ښایسته دی
نو تم ځان ښایسته ساته. ځکه حدیث کې څه راځي په صحیح الجامع کې دا حدیث دی ان الله جمیل یحب الجمال، الله ښایسته دی ښایست خوښ دی، ویحب ان یرى اثر نعمته على عبده، او د الله دا خوښه ده د الله دا خوښه ده چې د خپل نعمت اثر په چا ویني؟ په دې بندې ویني. یو صحابي راغلی د رسول صلی خواته ابو الاحوص رضی الله عنه په بد حالو ګډ وډو خړ پړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابو الاحوص الک مال د سره شتي که هغه یو نه شتي را سره مال. فاذا اتاك الله مالا فليرى اثر نعمة الله عليك، چې الله در مال در کړی دا مال خو به ته ښکاري نه، ساسرت ته باندې نه ښکاري، اوس هم قشن خړ پړ ګرځي. یعنې ښایسته ساته. او دا تکبر هم نه دی. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تکبر نه منع وکړه نو هغه یو صحابي راپاڅېد وویل یا رسول الله چې اوس د یو سړي دا خوښوي چې زما پیزار دي ښایستې، زما جامې دي ښایستې، دا هم تکبر دا وی نه، دا تکبر نه دی. ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسن، یو سړی د کپړې ښایسته ساتي، پیزار ښایسته ساتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نه دا چې دی دا تکبر نه دی. بعض وایي که نه مړی د پلانۍ سي متکبر غونته کېدي، داسې ایسرې کړي جامې به یې اچولي، داسې تکبر خو نه ایسرې کړي جامې اچوي. ته کومو جامو ته عاجزي وایه؟ قلفۍ نه چې راوتي د یو نیم به داسې اچولي ته به چې اوس یې د قلفۍ نه راویستې لوښي کې پرتې په بد حال به ګرځي. او په رشتکي پیزار به ورسره سره اچولي د ټکا به یې جوړه کړي، پوندې به یې چودلي، ګوته به کې پوره نه ننوځي. ته به چې یا الله د 50 ریال یو نوټ وایي چې دلی ورکړم چې تپوس وکړي نیم کیلی دا غریب وي، او په دې کوشش کې دی ګرځي چې دا نور نیم کیلی څنګه والمه، او څښا بین به ترې رواني او په دې جامو کې به یې د خولو کرښې کړي، او په هغې کې به بیا منزل راشي جومات ته د بعض نیم زه وینم که د دې کمیس نه ککری جوړ شوی سم وچ شوی د خولو د لاسه. بیا چې ته د زړه وي روغ دی او ستا زړه لسي چل دی، کله چې کلي ته روان یې نو څنګه دې ځان شوړه کړی، بیا په هغه ټایم کې ستا زړه داسې چیرې و چې د الله مخې له راځي. دا حل دی. الله ښایسته دی، ښایست خوښوي. الله دا خوښوي چې دا بندګان زما بندګي کوي، د بندګۍ په وخت کې دوی ښایسته ښکاري. او کله چې د پاک لباس سره او د خوشبویانو سره عادت شوي که نه، معمولي چې دی بیا کپړې څخه کېږي لکه په تا به داسې بوج غونته کېږي چې یاره سیچل دی چې لامبلي د بس د اوبو الرجي ورته ده، په هفته کې یو پیر لامبي، د جمعې په ورځ به دی لامبي. په داسې علاقه کې، په داسې ملک کې چې هلته د اوبو څه کمې نشته، نو دې سړي ته به غوسه کېږي نه. یا چې اوس داسې علاقه یي لکه زمونږ علاقه چې د سوات هر طرف ته اوبه بهېږي او په دې کې یو سړی نه لامبي، او چې ورسره ته میلاو شوې غریبي ده، نو دا د څه شي غریبي ده چې په دې دومره اوبو کې ته پکې پاکېږي نه، او د یو روپۍ ته صابون چکی نشي اخیستی او صابون ته نشي اخیستی چې کپړې پې وینځي. ان الله جمیل یحب الجمال، الله ښایسته دی، ښایست خوښ دی. لازم نه دی چې ستا کپړې به نه وي ته په مخه اچي، صفا کپړې اچو. مطلب مې دا دی یو نیم به په هفتو ګیره کې چې دی منګز نه وایي. بل ورځ ما سره یو کس میلاو شو، دکان ته ورغلی و، نو یو راسره میلاو شو که د هغه ګیره تاسو لیدلی دی. ما ته وایي شیخ صاحب یو تپوس درنه کومه. ما یې څه یو یمني راته وایي چې لکه دا ګیره سیډونه داسې ووه چې برابر شي. ما یمني ته ته ولې ویلي ته به رښتې وی ولې؟ ما ته دا وګوره ګیره مې داسې ونیوه، ما ته دا وګوره لرګی ته جوړ شوی دی، داسې ولاړ و داسې او داسې. نو ما غریب سوچ کړی دی چې اوبه خو له تاسې هم نه وړلی، صابون خو مې تاسې هم نه لګي، خو دغه حال دی چې قینچي بس راواله او کرپتي وبس. ولې ما وړکې ته دا وینځه شرط یم په ښایسته ګرم اوبو باندې وینځه، صابون پې ووه
او بیا ته دې له تیل ورکړې چې دا سیډونه دي بیا راوځي که نه راوځي. نو ما ځکه یمني تا ته دا ویلي دي. په دې کې د عمر بن خطاب رضی الله عنه واقعه که مشهوره واقعه ده. یو ښځه پسې راغله د خاوند نه طلاق اخلم. دا خو داسې نه دی چې ښځې ووایي زه طلاق اخلم جو بس واله نه، دا معلومات کې ویا خاوند وله راولي. خاوند یې چې راوستو هغه یې شوړه برید، دا شونډې پې پټې وې، دا ږیره یې په بد حاله او دا ویښته سړی ورسره کېناستی نه شو. هغه ښه پوه شوم نایب پسې راوپوښتو وی دا ویښته وله سیټ کړو دا برید تې ټول ووه، دا ږیره وله منګس کړي. بیا وله ښځه راوغوښته وی دغه دې خاوند دی که طلاق تېل؟ هغه وی دا زما خاوند نه دی. هغې خو خپل صاحب پېژندو چې هغه خو یې شوړه برید و په بد حال و. ته خو هغه نه دی او ته دا دی، دا دی خو موږ پکې دله کاروایي وکړه. اوس یې غواړي که نه وي خوښ مې دی، خوښ زما خپل خاوند خوښ دی، ده سره زه ژوند تېروم. ښایست به انسان ښایسته ښکاري، ښځې ته به ښایسته یې. ځکه ګوره عبدالله بن عباس رضی الله عنهما چې به کور ته ننوتو نو په دې ویښتو کې به لون لاس و، ویښته به برابر کړو، غټ ویښته به و د هغوی، په دې ږیره کې به داسې لاس و. شاګردانو دې باید تپوس وکړو ته چې کور ته ننوځې ستا دا طریقه یې. هغه ورته وایي زه چې کور ته ننوځم زما زړه دا غواړي چې ما ته یو ښایسته ښځه را مخامخ شي، زما ښځه سمه ښایسته وي، ځان یې سنبال کړی. نو دغه شان د هغې هم زړه غواړي چې د بهر نه زما د خاوند راځي او یو ښایسته سړی راښکاره شي. نو هغه ځوان به راننوځي په داسې حل به راننوځي چې تپوس یې مه کوه، او بیا راشي تپوس کوي وایي د ښځې را سره زړه نه لګي. شکر وباسه د یو نیم ته زه وګورم زه هم د ده ښځې له ایوارډ ورکول غواړي چې لا د ده سره ژوند تېروي او د ده سره سملي او د ده سره کیني. والله د ښځو له الله ډېر غټ صبر ورکړی، سړو کې دومره صبر نشته. سړي چې کله په خپله صفایي او ښایستهی او داسې زنانه سره واده وکړي چې هغه د ښایست خیال نه ساتي، بس بیت یې ځان خلاصوي. خو ښځه غریبه څه وکړي؟ بیا ناست دی ټول ژوند هغه ته تېر کړي او د هغه دغه بد حالي. داسې واقعات ماته ناشنا ناشنا معلوم دي، خو ما نه به دا وخت ټول په دې کې لاړ شي چې ما په خپله لیدلي چې دا خلک څه په بد حال ګرځي. سړی انسان ښایسته ګرځي، صفا کپړې، صفا پیزار، ښکلي ویښتو کې تیل لګول، ږیره کې تیل لګول، منګزولي کله نا کله، په دې باندې انسان ښایسته ښکاري. برید برابرول، خلکو ته به قدرمنې، ښځې ته به قدرمنې، بچو ته به قدرمنې. بل بچي ستا نه دا طریقه زده کوي او د ټولو نه غټه خبره چې تا په ځان کې دا صفت راوستو د الله به هم خوښ وي، ځکه چې د الله ښایست خوښ دی او الله هم دا غواړي چې د نعمتونو د اثر څه شي راښکاره شي په دې بندګانو باندې. الله دې موږ له توفیق راکړي. نو دا سویم نوم شو د الله 15